السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ شئ. د یو نوي ویډیو سره راغلی یم چې مونږ واتساپ کې څنګه وکولی شو چې هغه بند کړو اپشن چې مونږ نورو ته آنلاین نه ښکارو. لکه یو میسج د چا وګورو هغه ته ښکاره نه شي ده دا میسج کتلی ده. د هغې طریقه داسې ده چې لومړی به راسي د واتساپ ته. واتساپ کې به دلته دا درې ټکي ووایي، دا سر په سر دا ګوره، دا مو چې کله ووایي دلته به دا سیټینګ ته راسئ. دا سیټینګ مو چې کله ووایي نو دلته به راسئ پرایوسي ته، نو دغه اپشن ته دې ته دا مو چې کله ووایي دلته دا اپشن زما بند کړی ده، نو ستاسو به اول آن وي. هغه مثلا داسې به آن وي که نه، انټرنیټ به یې ستاسو آنلاین یاستئ که نه، ځکه آفلاین باندې کار نه کوي. مثلا لومړی داسې وي تاسو ځکه هلته تاسو میسج وګورئ بل چا ته ښکاري چې ده زما میسج کتلی، نو که چېرې تاسو غواړئ چې زما میسج نور څوک ونه ګوري نو دا به څه کوي، بیرته به یې اپ به یې کوي. نو ستاسو میسج به بیا لکه نور چا میسج چې وګوري هغه ته به ښکاري نه چې دا د زما میسج کتلی ده. نو دغه د واتساپ باره کې یو لنډ معلومات د میسج د کتلو.